بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. شاعر، فلسفی، سردار، ملک، سپهسالار، خان، تاریخدان، طبیب او باغیانه انقلابی سوچ و فکر ساتونکي عظیم پښتون قوم پرست لیډر خوشحال خان خټک 1922 عیسوي کې د نوخار علاقې اکوړه خټک کې د شهباز خان په کور کې پیدا شوی و. ملګرو، خوشحال خان خټک څوک و؟ مغولو سره ولې په جنګ و؟ کومو ژبو کې یې شاعري کړې وه؟ ابتدایي تعلیم یې کوم ځای نه حاصله کړی و؟ ملګرو، نن د ستاسو په خدمت کې موږ د خوشحال خان خټک په ژوند یو سیریز شروع کوو، خوشحال خان خټک سیریز. د خوشحال خان خټک د ژوند او د دې زمانې سیاسي، علمی او جنگي حالاتو معلومات حاصلولو دپاره دوستانو دا سیریز مکمل وګورئ. ملګرو، خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان خټک د مغل بادشاه اکبر په دور کې شهرت حاصل کولو والا اول خټک و. اکوړ خټک د ضلع کرک په یو کلي ټیری کې پیدا شوی او بیا د ټیری نه نوخار ته منتقل شو. کومې سیمې کې چې دوی رهایش اختیار کړو هغه نن د اکوړ خټک په نوم یادېږي. دا سیمه د نوخار د ښار نه 14 کیلومتره لرې ده. اکوړ خیل قبیله نن هم د خټکو قبیله کې یو نمایا مقام لري. دا تاریخي لحاظ سره ډیر اهم ځای و. شیر شاه سوري په خپل دور حکومت کې دلته د مسافر خلکو دپاره سرایه جوړې کړې وې او 2 کویانې هم ویستي وو او دې ځای ته به یې سرای ملک پوره ویل. د وسطي ایشیا نه به چې کومې تجارتي قافلې راتلې نو په دې ځای کې به یې قیام کولو. اکبر بادشاه په خپل دور کې په پېښور کې قیام په دوران کې د مختلفو قبیلو مشرانو یو جرګه راوبلله چې د دې علاقې بقا دپاره لایحه عمل جوړ شي. په دې جرګې کې اکبر بادشاه ته پته ولګېده چې د خټکو قبیلې یو مشر ملک اکوړ خان په دې ګرینډ ټرنک روډ قابض شوی دی او چې کله یې هم خوښه شي نو د قافلو نه په زوره ټکس اخلي. اکبر بادشاه سیاسي لحاظ سره ډیر هوښیار انسان و. د زور زبرستۍ نه کار نه واخیستو او ملک اکوړ خان له د مرستې او په خپلې ډلې کې شاملولو پیشکش ورکړو. اکوړ خان دا پیشکش قبول کړو. اکبر بادشاه ملک اکوړ خان له د دې روډ د قافلو نه ټکس اکټه کولو ذمه داري ورکړه او د روډ په حفاظت یې مامور کړو. ګرینډ ټرنک روډ یا بادشاهي روډ یا سړک عظیم د ایشیا په ټول روډونو کې قدیم ترین او طویل ترین سړک دی. 2500 کاله قدیم او تقریبا 2300 میله اوږد او طویل دا روډ د بنگلادیش نه واخله انډیا او د انډیا نه واخله پاکستان او پاکستان نه واخله تر کابل خور دی. تر د پېښور سیمه ملک اکوړ خان به د دې روټ حفاظت کولو کې د مغولو سره مرسته کوله. دې سیمې ته هغې وخت کې سرای اکوړ نوم ورکړی شو ځکه چې ملک اکوړ خان په دې ځای کې مستقله ستوګنه شروع کړه. بعد کې د دې ځای نوم بدل شو او اکوړه خټک باندې مشهور شولو. د دې تاریخ نه علاوه بعد کې دا سیمه د سید احمد بریلوي شهید د سیکانو سره په دې ځای کې په 1826 کې یو جنگ باندې هم مشهوره شوله. ملک اکوړ خان 41 کاله رسې دا مشري وکړله. د خټکو په خپل منځ کې د یوې لنجې د لاسه ملک اکوړ خان د نوخار او د اټک په منځ کې په یو سیمه پیر سباق کې خپلو د لاسه قتل شو. اکوړ خان د وفات نه وروستو د هغې زوی ملک یحیی خان د قبیلې مشر شو. هم د یحیی خان د ملکۍ په دور کې د خټکو او د یوسفزیو په خپل منځ کې دښمني شروع شوله. خټک د مغولو په ډلو او په ټولو پښتنو کې طاقتور و. یوسفزی د مغولو خلاف و. د یوسفزیو قبیلې او د مغولو ترمنځ د دښمني څنګه پیدا شوله؟ ملګرو، چې کله د مغل سلطنت بانی بابر
په کابل قابض شو نو بیا یې د خپلې بادشاهۍ مضبوطیا دپاره د پښتنو مختلفو قبیلو خلاف جنگ شروع کړو. همدې سلسلې کې ظهیر الدین بابر په باجوړ حمله وکړه. په تاریخ کې دا جنگ د باجوړ میساکر یعنی د باجوړیانو قتل عام په نوم یادېږي، ځکه چې کله بابر د باجوړ په کیلې قبضه وکړه نو په یوه ورځ کې یې 3000 باجوړي قتل کړل او د کوپړیو مینار یې ترېنه جوړ کړو. ظهیر الدین بابر په دوی دا الزام ولګولو چې دا خلک د اسلام نه مرتد شوي دي او د دوی قتل جایز دی. په دې هکله بابر په خپل کتاب بابرنامه کې لیکي چې دا خلک اگر چې په نوم مسلمانو خو غلطه عقیده یې خپلې کړې وې. هم په دې کې یو عقیده د ښځې ذات د جنازې د کټ په باره کې وه. دوی دا عقیده وه چې که ښځه بدکاره وي په خپل ژوند کې نو چې کله هغه مړه شي او د جنازې په کټ کې سملوی شي نو د هغې ښځې کټ کې هیڅ قسم حرکت نه کیږي. د دې په وجه چې کومو پښتنو به ځان ته ډېر تکړه سړی ویل نو هغه به خپله ښځه یا خور یا لور یا مور نه ښخوله او د هغې میت به یې په اور اوسېځلو. بل اړخ د دوی عقیدې مطابقه د نیکې ښځې او پاکې ښځې د جنازې کټ به یو خپل قسم اچانک حرکت شروع کړل چې دا حرکت به وکړو نو دا به ښه ښځه شمارل شوه او د هغې به په خپل رسم مطابقه جنازه وشوه. ظهیر الدین بابر په خپل کتاب کې دا دعوا کوي چې د باجوړ مشر حیدر علي خان د خپل مور په مړ کېدلو جړه قدرې خو خود اونکړه چې الټا یې دا خبره وکړه چې د دې جنازې که حرکت نه وکړو نو د مور میت مې اوسېځي. چې کله یې جنازه اوچته شوله نو خلکو ورته زیری ورکړو چې د جنازې کټ خپل هغه قسم حرکت وکړو چې کم د نیکې ښځې د ګواهۍ دپاره ضروري وو. د دې نه پس حیدر علي خان د خپلې مور په جنازې کې شرکت وکړو. د باجوړ جنگ نه پس د یوسفزۍ قبیلې امیر شاه منصور یوسفزۍ د ظهیر الدین بابر سره د امن و امان معاهده وکړه. د دې امن معاهدې په طور شاه منصور یوسفزۍ خپل لور بی بی مبارکه د ظهیر الدین بابر سره په 1599 عیسوي کې په نکاح کړه. د بی بی مبارکې په وجه د مغولو او یوسفزیو په منځ کې ښه تعلق جوړ شو. هم د دې نه پس ظهیر الدین بابر ابراهیم لودي له د پانیپت په مکان 1526 عیسوي کې شکست ورکړو او په برصغیر یې د مغولو یو عظیم سلطنت بنیاد جوړ کړو چې کوم په آخره کې په 1358 کې انګریزانو د آخري مغل بادشاه بهادر شاه ظفر نه راونیولو او بهادر شاه ظفر یې تر مرګه په رنګون کې قید کړلو. د یوسفزیو او د مغولو تعلق تر 1581 څخه برابر و. په دې دوران کې یو تحریک سر رابره کړو. دا کوم تحریک و؟ دا معلومات به موږ د خوشحال سیریز دویم اپیزود کې د ستاسو په خدمت کې پیش کوو. د دې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو په وخت تاسو ته رسیږي. زموږ ویډیو لایک کړئ او کمنټس کې خپل قیمتي رائے اظهار وکړئ. دوستانو عزیزانو، راځو به د نوې اپیزود سره، تر هغې الله په امان.